ښه تر څو چې ما ته معلومیږي لایف شاید شروع وي، ته به یو ځل بیا وګورم. هو ښه، د افغان کرکټ اسوسییشن فیسبوک پاڼې مینوالو ښه راغلاست. امید دی چې ښه صحت ولرئ. نن مو فیسبوک لایف کې میلمه اسدالله خان دی. د نوم او څېرې سره شاید ډېر کتونکي آشنا هم وي. نوموړی د افغانستان ملي لوبغاړی پاتې شوی دی د ډیویژن 3 لوبښتو. له هغه وخته چې په ارجنټینا کې ترسره کېدل، هغې وروسته یې د کرکټ بورډ په مختلفو برخو کې کار کړی دی، د سلیکټر څخه تر انالیسته پورې او بیا د اجرایي ریاسته پورې. او اوس په دې وروستیو څو کلونو کې د کار ساحه له افغانستانه بهر هم پراخه شوې ده، چې خپله د خوښۍ خبر دی تاجکستان د کرکټ بورډ سره همکار وو. فعلا په ابوظبي کې په ریټن لیګ کې د یوې لوبډلې روزونکی دی. نو د نوموړي سره به په دغه ټولو موضوعاتو خبرې کوو. تاسې هم که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ دلته یې د کامنټ په سیکشن کې مطرح کړئ او زه به کوشش وکړم چې له هغې وپوښتم او ځواب ورته ووایي. نو سلامونه اسدالله خانه، ستړی مه شئ. تم ستړی مه شئ. مننه، پوهېږم مصروفیت مو ډېر دي. مننه چې وخت مو راکړ. که پیل یې له ټي10 وکړم، تاسې هلته اوس یاستئ، د هېواده بهر مو د یوې لوبډلې د روزونکي په حیث فکر کوم دا لومړۍ تجربه ده. څنګه تېرېږي تر اوسه؟ د هېواد نه بهر خو ما لپاره اولین نه ده، دا ما لپاره درېیمه ده. او ډېر ښه. او داسې یو انټرنیشنل لیګ کې اول وار ده چې زه مطلب مې همدغه لیګ و چې د یو فرانچایز لیګ کې او فرانچایز لیګ کې زه اوله وار یم. او ډېر زبردست اکسپیرینس ده، ډېرو مختلفو د هر قسم لوبغاړو سره مخامخ کېږو، د هغوی نالج او د هغوی سره هغوی څنګه هینډل کول، هغوی څنګه مینج کول. نو ډېر یو زبردست اکسپیرینس دی ما لپاره. ډېره ښه. ما ته خپله د ټي10 کې د لوبغاړو د انتخاب ساحه ډېره پراخه ښکاري. تاسې د یو ټیم روزونکي یاستئ، د یو لوبډلې په جوړښت کې کومو نقاطو ته یا کومو معیارونو ته ډېره پاملرنه کېږي؟ مثلا یو لوبغاړی باید کومې ځانګړتیاوې ولري چې په ټي10 کې چانس ورکړی شي یا ولوبېږي؟ ګوره، اول خو تر ټولو دغه مهمه ده چې ټي10 ده، یعنی تیز لوبغاړي او داسې بولران چې هغه اکوریټ وي، هغه خپله نښه صحیح ویستلی شي. اول خو هغه ضروري ده. او دوی کوم چې اونرز دي، د هغوی چې ما ولیدل دغه اونر د موږ اونر چې دا دوی خپله هر لیګ ته ګوري. لکه زه چې پک کړم د شپږیزه لیګ کې وینر وم، او بیا نور زیانو کې او نور دغسې لوبغاړي د موږ چې په شپږیزه کې خو وځلېدل، لکه عظمت سو، درویش سو، نور دغسې ډېر لوبغاړي ځوانان او نور ټول هغه دغه ځای نه پک کېږي. نو دوی هر چا باندې نظر وي. او بیا دغه لیګ چې ده دا د یو ای د کرکټ بورډ لیګ ده. نو دې کې د یو ای لوبغاړو ته هم زیات چانس وي چې هغوی هم ولوبېږي او هغوی هم زده کړه وکړي. نورو لوبغاړو نه، نورو روزونکو نه یو بهترین موقع. دا خپله یو د خوښۍ خبر دی چې نړیوال زموږ د کورني کرکټ لیګونه ګوري او هغوی تعقیبوي او بیا ستاسې غوندې روزونکي او لوبغاړي ورځنې انتخابوي. د ټي10 په اړه ډېر ګڼ شمېر او مختلف نظرونه دي خواله رسنیو کې او د کرکټ د مبصرینو لخوا. بعضې ورته په دې نظر ګوري چې ټي10 د کرکټ هغه کلتوري او تخنیکي او هغه صحیح بڼه بدل کړې ده او شاید دومره تخنیکي نه وي. بعضې د بیسبال سره پرتله کوي. تاسې خپله دغه نظر سره څومره هم نظره یاستئ؟ فکر کوئ همدغسې څه خبره ده که نه ټي10 خپله یو ځای لري او ځکه یې خلک ډېر ګوري؟ تاسې خپله د یو روزونکي په حیث، د یو پخواني لوبغاړي په حیث ټي10 ته په کوم نظر ګورئ؟ ګوره، دې کې دوه برخې دي. په دې کې دوه برخې دي. یو برخه دی عاید جنریټ کول دي، چې مارکیټ کې ته یو داسې یو شی راوړې چې ته خپل کرکټ ته، خپل لوبغاړو ته یا انټرټینمنټ لپاره چې خلک یې خوښ کړي یو داسې شی. دومه دا ده چې څوک څومره نالج لري، څومره پوهه د کرکټ لري، هغه د هغه په نظر ورته ګوري. لکه د ما نالج کمی، نو زه به په هغه رقم ورته ګورم چې صحیح نه ده یا صحیح ده یا څنګه ده. کمی څومره زیات نالج وي د په هغه نظر به زه ورته ګورم. زه خو ټي10 ته یو بهترین لیګ په دې وایم چې که تاسې کتلي په ون ډے کې هم ډیپت اوور راځي، اخري اوورونه راځي. هغه خو لکه ټي10 دغسې خلک وهل راوهل، هغه ته هم زده کوي، یعنې هغه ته هم ته پراکټس کوي. نو په ټي20 کې هم دغسې ده چې اخري اوورونه یا سر اوورونه کې به ته وهل کوي. تاسې به دغسې بریدګر بیټسمینان دي لکه د موږ شهزاد، نور نجیب، نور دغسې لوبغاړي. نو ټي10 د هغوی لپاره هم یو بهترین
لار دا چې ته خپل بال آیا زه تاسو 2 اوور درکوم لکه یو بالر چې 2 اوور کوي 12 بال ته د 12 بال کې ځان څومره بچ کولای شي. د زما پوښتنې مطلب دا و چې که وګورو عموما په نور کرکټ کې په اوډیای کې په ټي 20 کې دا خبره ډیره کیږي چې کرکټ یوازې د بیټسمن لوبه ده، بالر ته پکې دومره څه نشته دی. بیا که ټي 10 ته راشو په ټي 10 کې دا خبره بیخي په ثبوت رسیږي، ځکه که وګورو له پایله تر پایه د بیټسمن لوبه ده، نو فکر نه کوي دغه یو طرفي د دې لوبې هغه اصلي کیفیت خراب کړی دی. که وګورو هماغه د اول نه تر پایه پورې چکي دي، شاټونه دي، څلوریزې دي، شپږیزې دي، فکر نه کوي دغه ستاسې خبره کېدای شي دلته صحیح ثابته به شي د انټرټینمنټ لپاره. خو زما مطلب تاسو نه د یو روزونکي په حیث، ځکه د یو روزونکي له نظر چې ورته ګورئ، د کرکټ د یو تخنیکي شخص په نظر چې ورته ګورئ، فکر نه کوئ دغه د لوبې اصلي خوند یو څه پیکه کړی دی، لکه د اول نه تر اخیره پورې هماغه په یو لیول لوبېږي، ته نه پوهېږې چې لوبغاړی څومره تخنیکي لوبېږي. فکر کوئ دغه د تخنیکي اړخ مسلې تر یو حده راکمه شوې ده د دې انټرټینمنټ فاکټر له وجې؟ ګوره شارټس وهل، چکې وهل، څلوریزې وهل هم د هم ټکنیک ته چې دغه ټیکنیکلی ته ساوند نه ته غټ هټ نشي کولای. اوس ته یو باډي بلډر راولا او یو عام انډر 19 لوبغاړی راولا، بال به څوک لري ورسي؟ هغه انډر 19 لوبغاړی به ځکه لري په ورسي چې هغه کرکټ کړی دا، هغه په پیږي چې څه سره کوي وایم. باډي بلډر سیدا هغه بیا په خپل مسلک کې به تکړه ده چې هغه ډیر وزن جګي. نو د ما په فکر سره ټي 10 د یو فرصت ده، څومره چې وخت تیزیږي، څومره چې خلک نور سلیدل غواړي، نو د خلکو د غوښتنې مطابق یو ټي 10 میچز دي. دا ولې کرکټ په اولمپیک کې نشته؟ ځکه نشته چې دا یو ډیر اوږد گیم ده، ډیر وخت اخلي، ځکه اولمپیک نه راځي. نو د آی سی سی مونږ چې کومې غونډې په آی سی سی کې وي، پیغه کې دا خبره دی فوکس دی ته و چې څنګه مونږ کولای شو چې د کرکټ هم اولمپیک گیمز ته واچو. نو د اولمپیکس گیم لپاره ټي 10 یو بهترین وخت، کم وخت او پکې راتلای شي. یو هغه پښتون چې ماته رالیږل شوی دا و چې په ری لیګ کې ډېری افغان ځوان لوبغاړي لوبېږي. فکر کوئ د دې لوبې هغه سټرکچر څه رقم چې دی، دغه تیزوالی د دوی په راتلونکي یا د دې وروسته چې کله د افغانستان لپاره ملي لوبو ته انتخابېږي یا یو ورځنۍ لوبو ته ځي، فکر کوئ کوم منفي تاثیر به پرې ولري؟ ځکه ټي 10 چې ډېر یو تیز لیګ دی، بیا دغه د یو ورځنیو د ټیسټ لوبو ته ځان اډاپټ کولو کې کوم ستونزه ونه لري؟ که ټیسټ میچ کې تاسو وګورئ، ډېر کوم چې نېشنل پلیران دی هغه په دې شی باندې پوهیږي. په ټیسټ میچ کې هم که تاسو وګورئ باونډریز زیاتې لګي. په هغه کې هم ولې چې فیلډران ټول په سرکل کې، نو په هغه کې بیټسمن دا کوشش کوي چې باونډریز نه کار واخلي. نو د کرکټ ټول سکل دا چې تاسو هر شي وختي کیمپس درته جوړیږي، هماغه سي درته پریکټس سیشن جوړیږي. نو زه فکر نه کوم چې کوم منفي ولري ټي 10. دا به نورم تیسي پلیئرز به نور کوشش وکړي، لکه خو چې فټنس نو کرکټ ته فټنس پکې راغی، لوبغاړي نور خشول، خو به 240 رنزه 213 رنزه کافي وو. نو بیا اوس په ونډه کې خلک 300 داسې رنزم کوي، یعنی 240 هغه 213 هغه ډیفینډیبل نه اوس. نو څومره چې کرکټ فاست روان ده، څومره چې خلک کوشش کوي چې څومره کلوز شي، څومره زیات وکړي. نو ټي 10 هم دغه یو لوبه ده چې ته نور سکلز زده کوي، نور تیزېږي، زر هدف ته ځان ورسوي. مطلب تاسو مطلب دا دی چې هغه لوبغاړی چې ذهني توازن یې برابر وي، فکر کوي هر فورمټ ته خپل ځان برابرولی شي. مهم ده چې ټیم کې بالکل انټيليجنت خلک نه صرف کرکټ کې، نو دا کوم چې مخته تللی دي هغه خامخا انټيليجنت دي. نو ځکه په لیګ سکیم دا لکه مثال یو راشد مجيب دا ځوان لوبغاړي دي. موږ ډېر لوبغاړي دغه جته نشي رسیدلی، کله ډېر وخت یې ووت کرکټ کوي. نو دې دا مطلب دا چې دوی انټيليجنت دي، زر اډاپټ کوي هغه شی، ډېر زر په هغه شي کې د خپل کار کوي. ډېر ښه. د ټي 10 کې یو کال مخکې لاړ شو، تاسو د تاجکستان د کرکټ فدریشن سره هم په بعضې مواردو کې همکار وئ. هلته مو دنده څه وه؟ د هغوی سره تر کومه حده مو همکاري وه؟ د هغوی سره زه د هغوی هیلپ وکړو چې دوی تر څو پورې د آی سی سی ممبرشپ واخلي، او تر څو چې دوی هم کرکټ ټیم جوړ کړي، دوی هم کرکټ خوښاوه. ډېر زیات لوبغاړي نو، خو ډېر کم لوبغاړي وو. بیا هم هلته افغانان هم کډوال وو، هغوی هم غوښتل چې کرکټ وکړي. موږ کوشش وکړو چې هغوی ته هم یو زمینه برابره کړو، او ورسره د تاجکستان د کرکټ فدریشن غوښتنه دا وه چې زه هلته ورسم او دوی سره کومک وکړم تر څو چې د آی سی سی ممبرشپ واخلي.
اوس کو ګورو له یو اړخه دې خبرې ته افغانستان خپل په هغه کډرونو پسې ګرځي چې په کرکټ کې تجربه ولري ترڅو د افغانستان خپل لوبډله پر پښو ودرېږي له نورې نړۍ روزونکي او هغه تخنیکي اړخ کې مختلف بخشونو کې خلک راولي چې لوبډلې سره کومک وکړي. تاسې خپله بیا له هېواده بهر نورو هېوادونو ته ځئ، هلته پرختیایي پروژو کې برخه اخلئ او کومک کوئ. تاسو ته خپله د کرکټ بورډ لخوا دغه کار زمینه نه مساعده شوې کرکټ بورډ کې، که نه خپله غواړئ له هېواده بهر کار وکړئ؟ زه به دا وایم چې اول حق د افغانستان د کرکټ بورډ ده چې ما باندې ډېر مصارفونه کړي. زه تر دغه چې را رسولی یم. زه ډېر خوشحاله یم د افغانستان د کرکټ نه، د افغانستان نه چې ماته یې نوم راکړ. نو د ما اول پرایورټي ځکه زه کني تاسو ته معلومات دي چې کاناډا نه څوک واپس نه راسي تر څو چې نو خپل هېواد را باندې ګران، خپل هېواد ته بیرته رالم او ان شاء الله چې کله غږ را باندې وکړي زه به افغانستان ته اول پرایورټي به مې زه افغانستان ته وي چې افغانستان کرکټ بورډ سره کار وکړي. اوس که وګورو افغانستان داسې کډرون لري چې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ په رشد کې یا وده کې مهم رول لوبوي. تاسې ژوندی مثال یاستئ. دغه فعالیتونه بیا د افغانستان د نورو هېوادونو سره په سیالۍ برابرولو کې څومره مهم رول لري ستاسې نظر؟ زه وایم چې که افغانستان کې راشد پیدا کېدلی شي نو دغسې شل راشده نور هم پیدا کېدلی شي. دا یو کله چې مجیب ده، راشد ده، نو دغسې خلک چې په افغانستان کې راتلی شي نو موږ دا امیدواره یو چې نور هم دغسې پیدا کېدای شي که چېرته موږ سیسټمیټیک لاړ شو او یو زبردست سیسټم جوړ کړو چې خلک سیسټم ته وګوري نه کې فرد ته. نو زه په دې هیله یم چې په راتلونکي کې به یو ځای کې به انشاءالله موږ ښه شو. د افغانستان کرکټ ته چې اوس وګورو، تاسې د څه موده ورځنې لرې یاستئ، په کوم حال کې ګورئ؟ فکر کوئ په صحیح طرف روان دی؟ زه به دا ووایم چې کرکټ خو همیش کرکټ ده، خو د هغوی ته جوړول، د هغوی اوږد مهاله سوچ کول. اوږد مهاله سوچ مې دا ده لکه موږ چې کله کرکټ شروع کړو په 2004 کې موږ اوله ICC ټرافي وکړه. نو د ټولو دا سوچ و، د ټولو دا و چې موږ به څنګه کولی شو چې فول ممبر سره میچ وکړو، یعنی موږ ایشیا کپ وکړو. هغه واسې دغومره سوچ و، دغومره ګولز و. کله چې زموږ لوبغاړو ډېر زبردست لوبې وکړې، څومره زر ورسېدل د خپل هغو ته، بیا فول ممبر راغی. اوس موږ ته دا سوچ پکار ده چې د فول ممبرو سره موږ پرله پسې لوبې وګټو. هغه سوچ سره باید لاړ شو. داسې موږ ونه کړو چې په کال کې یو میچ مو وګټو، ولا یو میچ مو د انډیا نه وګټو. موږ نه یو، موږ چې نور نوي نه یو. موږ هر سینیئر لوبغاړي کم از کم 1.5 سل ونډې کړي دي، 140 ونډې کړي دي. کوم چې د استرالیا یا د انګلند یا د نورو هېوادونو نوي لوبغاړي دي هغو 40-50 ونډې کړي دي. هغه تر موږ نه مخکې دي. ولې مخکې دي؟ چې د هغوی یو سیسټم ده. هغوی خلک سیسټم ته ګوري نه کې فرد ته، چې دا به یې کرکټ به جوړېږي، دا که نه یې کرکټ نه جوړېږي. هغه سیسټم یې دغسې جوړ کړی ده چې ټول هغوی ته ګوري. نو که چېرته موږ هم ښه ټیم ځان بولو یا غواړو چې موږ یو ښه ټیم جوړ واوسو، راشد او مجیب دا موږ ته دغه سیسټم جوړول، تاسو سیسټم جوړول مطرح کړه. دغه سیسټم جوړول مطلب یعنی څنګه باید دغه سیسټم جوړ شي؟ باید افغانستان په دې کارو کې تر څو دغه حد ته ورسېږي چې نورو سره سیال شي، د ښو ملکونو سره میچونه برابر کړي، داسې نه وي چې همیشه په هغه وروستیو دوو هېوادونو باندې اکتفا وکړي. دغه سیسټم جوړول څنګه جوړېږي؟ سیسټم باید څنګه جوړ شي؟ ګوره سیسټم دغسې جوړېږي. اوس متاسفانه به زه وایم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې که هر څوک هر چا دا کار کړی، مطلب هر چا په کرکټ بورډ کې په غټ پوزیشن باندې کار کړی یا په واړه پوزیشن باندې کار کړی، تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې اکیډمي نه لرو. د افغانستان د کرکټ بورډ یوه اکیډمي هم نشته. نو موږ هغسې ګراونډز نه لرو. یعنی 18 کاله کې 18 کاله کې چې موږ د کرکټ ووتل، موږ داسې ډومېسټک سټرکچر نه لرو چې هغه ډومېسټک سټرکچر تا ته پلیئرز درکړي. یعنی پلیئر سلیکشن کمیټي دغه نه پلیئرز واخلي. داسې یو د موږ سیسټم نشته. نو د موږ AMS نشته. هغه ته AMS ته اثلیټ مینجمنټ سیسټم وي، لکه دا نور خلک چې ټول کوي فول ممبر چې کوي. اثلیټ مینجمنټ سیسټم داسې چې تا ټول میچز د تا فټنس د تا هر شی په هغه سیسټم کې. کله چې تا میچ خلاصېږي نو هغه سیسټم ته خپل هغه شی اپډیټ کېږي.
نو پیغه کې ټول رانکینګ د ټول هر شی ډاټا د پلیئر ډاټا د افیشلز ډاټا د امپایر ډاټا نو دغه سیستم جوړیږي چې کچیرته ته یو ډومېسټک کرکټ جوړې نو ته خپل راتلونکي 4 کالو ته یا 15 کالو ته ګوري چې 15 کال بعد د ما سره کوم ځای خالی ده زه چې اوس په ټیم کې وینم نو صرف کچیرته د فول ممبر یا د انډیا سره لوبه کول یا د استرالیا سره نو صرف راشد او مجيب زه اوس وینم چې هغه راشد او مجيب او نبی چې هغه د یو درې لوبغاړي دغه سدي چې موږ هغه پرفورمنس کولای شي دغه خلاف نو هغه موږ ته کافي نه دي کله چې موږ اسوسییټ وو نو په هغه وخت کې اسوسییټ وو یا د نورو سره میچونه کول نو راشد مجيب او نبی غوي د کافي وو اوس موږ کم از کم لس ناجیب او راشد نبی او راشد دوی په کار دی په ټیم کې چې موږ ترسو پر لپسه فول ممبرز ته ماته ورکو دغه ماته ورکول لپاره د موږ ډومېسټک کرکټ ډیر مضبوط کول پکار دی غته سوچ کول پکار دی چې موږ سره شي کم دي کوم سلاټ موږ سره خالی ده کوم ځای د موږ سره ډکول غواړي 4 کال کې به موږ څومره پروډکشن وکړو موږ به څومره پلیران په کوم لیول کې پکار دي څنګه پالیش کو کوم ګوره کوچ د موږ راځي هغه صرف ټور باندې زه خپل اوس دلته کوچ راغلی ما په ټي 10 کې زه دې ته څه خودلای نه سم چې تاسو سره دغه سي دا ایتاب بیک لیفت صحیح ناراضي ایت سویپ صحیح نه سیواله ته پلان کې نه زه به صرف مینیج کوم هغه به زه منټلی صرف مینیج کوم نور د سکلز باندې کار نسم کولای نو کله چې ته په 2 کاله 3 کاله 4 کاله ته فټنس کار ونه کې ته په سکلز باندې کار ونه کې نو زبر راشد مجيب او نبی چیرته پیدا کوم بیا مطلب مو سیستم جوړول یو پیاوړی کورنۍ کرکټ جوړول دي بالکل موږ دوه برخې ګوره اداري جوړښت څنګه دی اداري جوړښت ځکه تر ډیره دا کارونه په اداري جوړښت پورې اړه لري کرکټ بورډ خپل کله اداري جوړښت کې وګورو فکر کوي هغه خپل ځمواري تر یو حد کړی ده چې دغه میچونه دغه لوبي برابرۍ کې د مخکښو ټیمونو سره ګوره یو خو د موږ فیسبوک د لارې نه د خلکو ته ویل کېږي چې موږ میچونه نسو برابرولای یا د موږ میچونه برابرولو کې کرکټ بورډ بریالي نشو دا غلطه ده د موږ سره څوک میچ کوي نه ځکه چې د موږ سپانسرز نشته په افغانستان کې یو کمپنی دی ماته وایي چې زه دا ایونت سپانسر کوم دومره پیسې درکوم لکه دا نور یعنی مقصد دی ما دا استرالیا انګلند انډیا بل هوا سره ترڅو چې دیغه ګټي نه هغه تاسو سره ولې میچ وکړي هغه تاسو سره میچ نه کوي یس هغه ته فائدہ نشته ولې هغه هم کرکټ بورډ چلایي خپل لکه وس زه چې یو کارت نه سم لاړ نو زه به خورم شي دا د چا ځمواري ده سپانسر پیدا کول دا خو په کورنۍ کرکټ کې صحیح شو ته دا خدای اداري جوړښت مطلب تاسو دغه دې برخه کې پاتې غنئ زه به ایکسپلین کوم موږ په افغانستان کې داسې کمپنیز نه لرو چې هغه دومره پیسې ولري یا کمپټیشن په خپل منځ کې ولري چې هغه سپانسر کی ټیم زموږ ټیمونه زموږ لوبې تر ډیره د هیواد بهر وي په نورو هیوادونو کې وي په هند کې وي په دوبۍ کې وي فکر کوي دغه هیوادونو کمپنیانو ته د افغانستان د خپل کمپنیانو ښه چانس نه لري ځکه زموږ کرکټ اوس چې د انټرنیشنل اودینس لري یوازې په افغانستان پورې محدود نه شي افغانستان کې خپل تجاران سپانسر کی فکر نه کوي نور نړۍ ته باید د سپانسرشپ اپورچونټیز پراخ شي هندي کمپنی دي چې هغه به خامخا په دې کې دلچسپي لري خپل په دوبۍ کې اماراتو کې برسي کمپنیانې وي چې هغه د سپانسر کې ځکه د میچونو په دغه ملکونو کې دي بل د کوم هیوادونو سره چې زموږ میچونه وي په هغه هیوادونو کې دغه مارکیټ پلټنه فکر نه کوي تر هغه پورې یو قسم کار کم شوی دی کار بالکل لیک بده موږ نم لیک بده کرکټ بورډ نم غلطیان شوی د سینو د سیمونګ به کې د سو وایو چې یاره د موږ د سی هواد د نو هر شی پکې نکېږي نو صحیح خبره ده موږ سره ګورت ولاري دي یو د سپانسر پیدا کول کنه چې هغه په افغانستان کې نشته خارجي سپانسر باندې ریلای ځکه نسو کولای چې هغه موږ سکی هغه موږ خپل خلکو ته موږ برانډ نشي خودلای چې دغه د ما برانډ د نجیب زدران دغه د ما پلان کېده موږ په خپل وطن کې دغه خپل ویرات کوهلی لري هغه خپل دونی لري زرهاو پلیئرز لري هغه ته هغه رول ماډل دي موږ سره د حلاره شي دا کچېرې زمونږ داخلي کمپنیانې سپانسر ونه لرو بهرني کمپنیانو باندې نه ونه تړو دا حلاره بس ډېر زبردست واته اشاره وکړه موږ سره $2 دي یو لار خو د موږ سره سپانسر نشته په افغانستان کې بل لار دغه دا چې موږ خپل
لوبډله خپل دومره کوي کو چې نور هیوادونه مو سره مجبور شي میچ وکړي. موږ راشد خان لرو چې د لسیسي غوره لوبغاړی شو په یو ځنیو کې، نبی لرو چې په شلوریزو کې د غوره راونډر دی، مجيب لرو. داسې خبره د یو ویرات کوهلی هغه خو موږ هم یو څو شاید مکمل لوبډله نه خو یو څو لوبغاړي خو موږ هم لرو. فکر نه کوي دغه په سپانسرشپ پیدا کولو کې هم یو رول لري دغه خلیګاډه که شوې ده په دغه لوبغاړو پښتون کې؟ زه فکر نه کوم ولې چې موږ کوم فول ممبر ته شکست نسو ورکولای. وسملا موږ انډیا ته شکست نسو ورکولای. کوم شرط شکست فول ممبر سره لوبي کمی شوی ځکه دغه لوبي و باید وشي چې شکست ورکړو. موږ خالي د فول ممبر سره هغه وخت مخامخ کیږو چې د سیاسي خپل ټورزي د سیاسي خپل ایونټونه یې فکر نه کوي کچېری ډېر لوبي وسره وشي هغه ته د لوبډل ته شکست ډېر موقع برابر شي کې یو واری لموږ غټي دوه واری لموږ غټي شاید په دریم څورم واری موږ وسنی وګټو. زموږ لوبډل اوس هغه وخت کې چې ولا بخیر اسوسییټ لیول ده ورلد کپ کې مو کتل هند پاکستان تر اخیره ورسره لاړو. کچېری دغه میچونه دغه لوبډل سره وار او په دې موده کې په کال کې څو واری وشي فکر نه کوي دغه ستونزه حل کیږي؟ بالکل او کوشي کنه. وس زه تا کنوینس کوم وس مثال ته بي سي سي آی کنه یا ته استرالین کرکټ بورډ یا ته بل زه به تاسو ما سره میچ وکړ. ګوره هر څوک دې ته بزنس مایند باندې ګوري. کزه د کرکټ بورډ سی او زکه د کرکټ بورډ سی او یم نو زه به خپل بزنس مایند کوم چې زه څنګه ولې چې مال مرد کرکټ بورډ کې ډیر کارمندان دي زه به هغوی ته سیلریان لیکم کوم. زه به خپل لوبغاړو ته سیلریان لیکم کوم. نو ما به بزنس مایند دي چې زه بزنس وکم. چیرته چې ما بزنس خي زه به الته ځم. اوس ګوره موږ چې څومره میچونه وکړل په زیمبابوې سره. ګوره زیمبابوې هم سپانسر نه لري. دغه هم دغه حالت ځکه کرکټ کته روان ده. موږ د زیمبابوې سره په زیمبابوې کې میچونه وکړل پیمنټ موږ وکړو. موږ د آیرلند سره سیریز کوو پیمنټ موږ ورته کوو موږ خاص ورته کوو ځکه چې فائدہ نشته. به دا خو حل لار هم نشو ځکه تاسو ګوري موږ چې دغه سپانسر پیدا کول حل لار چې ته کوم ګوره موږ باید د سی لوبغاړي چې د آی سی سی په ایونټس کې د سی لوبغاړي یو راشد یو مجيب یا یو نبی باندې چې نه کیږي ما کم از کم 10 لوبغاړي باید دغه سی د آی سی سی په ایونټس کې د شکست ورکړي. موږ سره صرف دغه لار ده چې ټیم ډیر مضبوط کو. د موږ ټیم وګوره زه بیرته کراشم تاسو خپل دورې ته زه یو د موږ ټیم ته وګوره. د موږ ټیم یو سل سلويخ میچونه کړی دي الکانو یو سل سلويخ یو سل شل یو سل دیرس ایوریج څومره ده شل وان ډے یو ویس دوه ویس درویس. نو آیا ته دا فکر کوي چې استرالیا چې کوم دغه پوزیشن ول بیټسمن دی دغه ایوریج سلويخ 15 سلويخ دغه سي نو ستونزه چیرې ګوري؟ ستونزه په همدغه سلیکټرانو کې ځکه دغه لوبډله چې انتخابي سلیکټر لخوا انتخابيږي ستونزه چیرې ده ځکه زه اوس هم په دې ونه رسیدم. ګوري ما مخکې څنګه وویلي موږ دومره بودیجه لرو چې موږ یو سیستم جوړ کړو. موږ دومره بودیجه لرو چې یو لانګ ټرم پلان جوړ کړو تر څو چې موږ اوس ګوره ورلد کپ روان ده 2023 کې. ډیرو خلکو سره دا سوالو چې په تیر ورلد کپ کې ټیم ولې بدل شو یعنی دومره بیډ پرفارمنس ولې شو. ډیرو خلکو سره دغه سوالو د موږ دلته اته میچ وو د فول ممبر سره. آیا موږ دا ورلد کپ ګټلای سو؟ میچونه ګټلای سو ورلد کپ ساید نه خو میچونه ګټلای سو. ګوره کله چې ته وبایلې هیڅ کوم دا نه وایي چې دا ما کړی. کچېری ګوره زلته اوس خبر تر ازم کچېری افغانستان ټیم بدل ک افغانستان لوبغاړي بدل کړ یا مشرتابه بدل ک. سرلنکا هم په ورته حالت کې و. سرلنکا چې کله ټورنمنت راته شاید د دې توقع ورزنی کېدل چې ورو به هم وګټي کې لوبډل مشر کې بدل ک هغه څوک لوبډل مشر چې 2015 وروسته هیڅ نړیواله لوبه فکر کوم نه وکړي. کچېری د لوبډل بدلونی خو یوازې افغانستان نه چې لوبډل بدلول بل هر کرکټ بورډ کوشش کوي چې ورلد کپ تر سي لوبډل انتخاب کړي چې هغه وګټي کې بدلون راولي هم په یو خنیت راولي. نو دا باید فکر کوي دا یو ښه دلیل وي چې لوبډل بدل شو په دې باندې ممکن نړیوال لوبډل نو بدل شوی. ګوره لوبډل نو بدل شوی دي کې بدل شوی سو کوم نوې راغلی هیڅ کوم نوې نور راغلی. د موږ په ورلد کپ کې 80% پلیئران فټو. موږ ورلد کپ په انګلند کې وو اتیر 2 کال چې کوم موږ تمرین ورته کړو موږ یو فاست بالر سره تلو 2 کال موږ یو فاست بالر سره تلو او ټول بیټینګ وکټ جوړولې صرف د یو څو بیټسمنانو لپاره چې هغه لوبه پیو کی. پریپریشن په یو میاشت کې یا په 2 میاشتو کې نه کیږي.
چې ته ورلد کپ ګټې په یو میچ کې ته ورلد کپ ګټې دا ممکن نه ده. دا جذباتي خبرې د خلکو. یو خو افغانستان ته خدای پاک یو دا استعداد ورکړی چې جذباتیان ډېر. خو بیا خبره هماغه اوس که تیزو توپ اچوونکو د نشتون خبره وه، تیز توپ اچوونکي موږ له حمید حسن وروسته ولې په دې نه یو توانېدلي چې یو ښه کوالټي تیز فاست بالینګ اټاک پیدا کړو؟ دغه ستونزه چیرې ګورئ؟ زه به دا ووایم، ګوره ورلډ کپ کې د موږ فټنس کې 8 کسان د موږ انفټ وو. شهزاد محمدي ولاړ میچ کې لاړ بیرته واپس. حمید حسن اور ونه کړل، اخر کې ولې انفټ وو. نور دغسې یو شمېر لوبغاړي انفټ وو او د موږ هغه نه 2 کاله کې د موږ فټنس ټیسټ نو واخیستل سوی. نو دې پوښتنه به څوک کوي چې وروره موږ دومره ګوره دغه نه مخکې د ورلډ کپ نه مخکې موږ 2 کیمپونه جوړ سول، یو په چنای کې یو په بنگلور کې د ورلډ کپ لپاره کنه. د موږ وخت وو دغه نه مخکې په هغه دواړو کیمپو باندې $3.5 لک ولګېدل او په کوټو کې تیر کړل. باراني موسم وخت وو. آیا چې ته ایز ا هډ کوچ، زه هډ کوچ ته وایم کنه، که ته هډ کوچ یې تا خو به دا سوچ کړی و چې یاره دا خو باراني سیزن ته زه ولې لاړ سم هلته، نو زه په کوټو کې وخت تیر کړم. ځکه بېرته راشم ستاسې دورې ته. تاسې هم د کرکټ بورډ په یو اجرایوي ریاست کې د اجرایوي رئیس په توګه مو دنده ترسره کړله. ستاسې په وخت کې ستاسې لومړیتوب څه و؟ هغه وخت کې تاسې څه مو غوښتل چې ویې کوئ، او که تر اوسه پاتې شوی وې څه به مو کړي وو؟ ځکه تر ډېره خبره چې کله د بدلون راځي په همدغه لومړیو 2 پوسټونو کېږي. ستاسې په وخت کې ستاسې لومړیتوب څه و؟ ګوري د موږ خو تر ټولو لومړیتوب و چې اکاډمیانې جوړول او پیچز جوړول. دغه یو بهترین مثال ده په کابل کې په نېشنل سټیډیم کې موږ اکاډمي 12 پیچونه جوړ کړل. ګوره یو کار چې ته شروع کې بیا هغه کېږي. بل مو په ننګرهار کې اکاډمي جوړه کړه، بل مو په هلمند کې جوړه کړه، بل مو د کندهار کې د ګراوند باندې کار وکړو، خوست کې کار وکړو. موږ دغه ایم و چې موږ په هر ولایت، هر ریجن کې ډیفرنٹ کنډیشنز جوړ کړو چې د موږ لوبغاړي په ډومېسټک کرکټ کې داسې وروزل شي چې هغه په هر رقم حالاتو کې لوبه کولی شي. دغه مخې ته ورسېدلی موږ سره شارټ وخت و. موږ خو دا ګوره موږ یو ایم دغه و چې موږ څنګه فاست بالرز پیدا کړو. ګوره افغانستان خلک په پاور کې په طاقت کې ډېرو هېوادونو مخکې دي، نو بیا ولې فاست بالر پیدا کېږي نه؟ دې لپاره موږ په ډومېسټک کرکټ کې هغه وخت کې یو بدلون داسې بدلون وکړو چې موږ به که تاسې کتلي که سټاټس وګورئ، د موږ د فرست کلاس کرکټ سټاټ وګورئ، هلته به سپینرانو سلسله وره کړي، یو نیم سله وره به کړي، او فاست بالرانو هم بس چې ماښام راشي 100 وره دې کړي دي 4. نو هغه به 4 وره کې شی ده. نو موږ یو شی پکې اډ کړو چې په فرست کلاس کرکټ کې او په هر رقم کرکټ کې تاسې به کتلي ډېر زیاتو کې فرست کلاس کرکټ کې موږ په ورځ کې 16 وره ورته ویلو چې په ورځ کې یو بالر 16 وره کړای شي او پراپر ټیم به جوړوي. یعنی پارت ټایم بالر په فرست کلاس کرکټ کې بالینګ نشي کړای، شپږ به بیټسمنان لوبوي، دومره به فاست بالرز لوبوي، تر څو چې هغه فاست بالر چې 16 وره په ورځ کې ونه کړي نو هغه به څنګه فاست بالر شي. همدغه رنګه موږ د پلیئرز هم خیال وساتو. موږ هر پلیئر ته ګوره پخوا به د کرپشن خو په هر ځای کې وي، صرف افغانستان کې نه، د کرپشن په هر ځای کې وي. دغه څوک مخه سړی کوشش کولای شي مخه یې ونیسي، خو بعض ځای کې سړی کامیاب شي، بعض ځای کې سړی کامیابېدای نشي. موږ هر لوبغاړي ته دغه د کور په اکاونټ باندې پیسې ولګوي، حتی د کلب لوبغاړو ته موږ اکاونټ جوړ کړو چې هغوی ته به هغه کوم د هغوی ډیلي الاونسز وو او د هغوی کومې پیسې چې به وي هغه به دته هلته ورتلې. هغه بعد موږ راولاړ شو. د موږ که تاسې په یاد وي موږ په هغه وخت کې په T20 کې او په شپږیزه کې هم د کوچز لپاره هم دا فیصله کړې وه چې څوک لیول 1 کړای شي، څوک لیول 2 کړای شي، څوک لیول 3، یعنې کرایټیریا موږ ته جوړه کړې وه. هغه کرایټیریا به اوس هم چلیږي یا به نه چلیږي. او بیا ورپسې موږ یو لوکل لوبغاړو ته یو پلان جوړاو چې په هغه باندې کار روان و چې فرست کلاس کرکټ کې باید لوبغاړو ته دومره پیسې ورکړل شي چې دغه د کور ژوند پې وچلیږي. یو لوبغاړی چې یو بیټ اخلي کم از کم $250-300 باندې بیټ ته، هغه چې په ښه بیټ باندې لوبه ونه کړي، هغه چې یو عاید ونه لري، نو هغه به څنګه وخت ورکړي کرکټ ته؟ هغه نه به څنګه راشد جوړ شي؟
هغه یو فاست بالر چې ځان ته ښه شوز وانخلي تر څو چې هغه ته موقع برابر نشي هغه سیستم ته ګوري فرد ته ونه ګوري که فرد پوری سوا بیرته کرپشن راځي سیستم آنلاین کوي آنلاین سیستم لکه ما چې مخکې وویلې چې AMS جوړ کړي اثلیټ مینجمنت سیستم ورته وایي هغه جوړ کړي او هر لوبغاړی هغه سیستم ته وګوري چې وسله پورته راغلم امید ده چې کرکټ بورډ او چارواکي مو د خبرې واوري او عمل پرې وکړي ځکه ستاسو له خبرو ماته دا معلومیږي چې ډېرې نیمګړتیاوې د اداري جوړښت نه وروسته په کورني کرکټ کې دي تر څو کورنی کرکټ پیاوړی وي لوبډله به پیاوړې وي او همدغسې تیز بالران به مخې ته راځي او د افغانستان لپاره به بریاوې راوړي بله مهمه خبره دا ده چې که چیرې افغانستان په کورني کرکټ کې یا په کور دننه باندې فاست بالران لري زیاتره افغانان په نورو ملکونو کې اوسېږي چې غواړي لاړ شي افغانستان کې ولوبېږي خو لاره ورته نه معلومه مثال کې زر کوم د په UK کې ډېری خلک موږ ته دغه کوي پیشنهاد کوي چې زو غواړو لاړ شو افغانستان کې په فرست کلاس لوبو کې ولوبېږو په شپږیزه کې ولوبېږو ډومېسټک کرکټ کې ولوبېږو حتی نېشنل کرکټ ته ټرایل ورکړو خو دغه لاره نشته د خبره ما څو وارې په کرکټ بورډ کې د اوسنیو پخوانیو چارواکو سره شریکه کړې هم وه خو څه خاص پاملرنه ورته ونه شوله فکر کوئ که چیرې په افغانستان کې دننه دغه ستونزه نه حل کېږي له بهره هم افغانان شته چې تیار دي لاړ شي هلته لوبه وکړي د هغوی لپاره باید کرکټ بورډ څه وکړي چې همغو لوبغاړو ته لاسرسی ولري دلته په UK کې هم دا اوس په مختلفو کاونټیانو کې پیاوړي افغان لوبغاړي شته چې غواړي لاړ شي خو مطلب د سیستم دی دوی لومړی ستونزه دا ده که چیرې ځي هلته ورته ویل کېږي چې تاسې باید پر ګریډ 2 کې او له هغې وروسته په مسلسل ډول په کورني کرکټ کې ولوبېږئ بیا په تدریجي ډول داسې مخکې راشئ چې هم بعده خبره هم ده خو که یو لوبغاړی دلته په UK کې کاونټي لیول کرکټ کړی وي او هغه ځي هلته د ګریډ 2 نو بیخي دغه لو لیول نه شروع کوي فکر نه کوي د دې د وخت ضایعتوب به وي د دغه لوبغاړو لپاره څه کول پکار دي چې تر څو که چیرې په کور دننه دغه ستونزه نه ډکېږي له هېواده بهر افغانان راشي او په افغانستان کرکټ کې ولوبېږي او افغانستان لپاره نمایندګي وکړي بالکل ښه خبره ده په انګلند کې خلک راځي اول ته لیګونه کوي حتی کې خارجي لوبغاړي راځي الته لیګونه کوي او بیا بیرته ځي او هغه لوکل خلک چې دی هغه ډېر شی تېر نه زده کوي یعنې تاسې تر څو د ښه لوبغاړي سره لوبه ونه کړې مخامخ ته ښه کېدای نه شي دا یو ډېر زبردست خبره ده دې ته باید ګوره کرایټیریا جوړه کړو چې څه رقم لوبغاړي راتلای چې ډېر اسانه ده چې څوک ښه لوبغاړی افغاني حتی خارجي خپل ډومېسټک کې ځای ورکړه ښایي که ښایي که نه دلته یو لوبغاړی و متاسفانه ما سره یو کارل کوچ دی د اسټرالین نو هغه ته یې میسیج کړی دا ولا دلته خو زه نسم لوبېدلی دلته خو موږ سره تضاد کوي خلک او هغه ما ته راښکاره کړو هغه ډېر د یو د کلب لیول نه هم کته نو داسې خلک دیم کار نه کوي چې هغه افغانستان وشرموي نو داسې کارونه دیم نه کوي خپل ابیلیټي دي شو له هېواده دننه یې غوښتل بهر راشي پوه نه شوم له هېواده دننه یې غوښتل دغه چې بهر راشي هېواد دننه نه کله چې هغه ما ته د هغوی ویډیوز راښکاره کړې نو هغه هم خندل نو ما ورته ویل مال داسې نه ده چې وړکی داسې د غلط شوی به یا شوی نو خپل افغانستان دین نه بدناموي افغانستان دیم نه بدنامي افغانستان کې زه فکر کوم ما چې کوم کرکټ لیدلای دا په دې کې انټرنل کوم سلیکشن سي خامخا په ټولو کرپشن ستا که چیرته وایي ته په انډیا کې نسته یا په استرالیا کې نسته یا په انګلند کې نسته دا په ټولو کې دي او حالتم لوبغاړي دغه وایي چې موږ سره ظلم دا او موږ سره ظلم ده په استرالیا کې وایي په انګلند کې وایي په هر ځای کې یې تر شته شاید هغه کچه فرق وکړي ځکه په دغه هیوادونو کې دومره کچه نه وي لکه څنګه چې په اسیایي هیوادونو په افغانستان کې ځکه ما خپل شاید له دغه تجربې نه تیر شوی خو خلک خبرې کوي راته زما هغه پوښتنې ته څه باید وکړی شي چې دغه بهرني لوبغاړي په کورني کرکټ کې ځای کړلی شي څه پکار دي دغې لپاره زه ځکه وایم چې یو سیستم دی جوړ کړي د خارجي لوبغاړو لپاره د یو کرایټیریا جوړ کړي چې دای لوبولای بیا راتلای شي د لیګ ته کنه داسې کرایټیریا د خارجي لوبغاړو لپاره جوړه کړي داخلي لوبغاړو لپاره د AMS بهترین زبردست سیستم دا چې استرالیا انګلند انډیا ټول استفاده تیر نه کوي د هو سیستم دغه ډولې د هغوی د موږ نه زیات مشکلات لري موږ خو داسې کولای شو چې یو لوبغاړی ډایرکټ واچو خو هغوی داسې سیستمونه دي چې ډایرکټ به سیستم نه راځي چې څو سیستم کې داخل شوی نه تر نسي راتلای هغه صفا ته وایي نو موږ تم پکار دي موږ وسه هغه وخت دا چې موږ یو 15 لوبغاړي لرو یا 10 لوبغاړي لرو افغانستان وس دومره ټیلنټ لري چې یو بل نه ډیر د ټیلنټ مثال راشد ده د ټیلنټ مثال مجيب ده د ټیلنټ مثال نبی ده د کوم راغل
نور دغه شی لوبغاړي لکه حشمت الله شاهدي د ټالنت مثال ده. دا خلک چې راتلای شي نو اټس مینز کې دلته نور ډېره خزانه ده. بله پوهېږم تاسې نور مصروفیات لرئ، اوس هم خبرې نیم ساعته واوښتلې، سوالونه هم پاتې دي، خو مزاحمت ډېر نه کوم. امید ده چې ورځ بیا هم په دې موضوعاتو وغږېږو او تاسې سره بیا هم کلام شو. په وروستۍ کې که چېرې د هغه وخت نه چې افغانستان کرکټ ته مو تاسې د لوبغاړي په حیث لوبه کوله، له هغه وخته که راسره یوه خاطره شریک کړئ، چا سره مو نه شریکه کړي، داسې یوه خاطره چې ذهن کې مو پاتې وي او همیشه مو مخې ته کېږي، کېدای شي له ټوره وي یا له کومې لوبې وي. خاطرې خو اصلي کې د کوم وخت تیر سي د انسان لپاره ډېر یو خوندور یادونه وي، ډېر زبردست یادونه وي. تر ټولو ښه خاطره دا وه موږ چې کله اولین ایونټ ته ولاړو ملیشیا ته، نو هلته خو موږ چې داسې 5 سټار هوټل کې نه وو پاتې سوي، نو 5 سټار هوټل کې به دې بس څنګه چې بیل ووایو هغه ویټر به درته راغی. نو موږ شرنوال هوټل ته په کابل کې پاس ډېر یو وړکی ډېر هوټل ده، نو په هغې کې پاس اخري چت کې به موږ وو. نو موږ ویلي اوس دا چای څنګه راوغواړو، موږ خو هلته هوټل کې پاتې شوي وو. هغه رئیس احمدزی د موږ ملګری ده، نیشنل پلیر ده اکس، هغه ویلي ګوره زه درته راغواړم. دا بدلي یې زینو نه کته واچوله، ډایرکټ هغه راغی خپله هماغه بیل جوړه کړله ورته چای راوړه. نو داسې کیسې دي. ډېره جالبه ده. اسدالله خان یوه نړۍ مننه، کور آباد، مننه چې وخت یې راکړه. تاسې ته ښه لیګ غواړم، ښه ټورنمنټ ته غواړم او ښه وختونه تر بیا. مننه کور مو ده.